دا امام بخاری په ادب مفرد کې راوړی، امام ترمذي هم راوړی، امام ابو داود، امام ابن ماجه ټول راوړی، لږ لږ اختلاف پکې شته. عبدالله بن عباس وایي سمعت النبي صلی الله علیه وسلم يدعو بهذا، ما اوریدلی چې رسول الله وسلم دا دعا غوښته. دا ډېره قیمتي دعا ده، ډېره قیمتي دعا. یعنې که غواړئ چې الله د دشمنانو نه وساتي، که غواړئ چې الله دنیا او آخرت کې کامیاب کړي، که د دنیا او د آخرت خیر غواړئ که نه، په دې دعا کې پروت دی. او واورئ د دعا ناشنا دعا ده او ډېره خوندوره دعا ده. زمونږ بدنصیبي ورته وی او که هر څه ورته وی، هغه دا دی چې موږ یعنې د قرآن او د حدیث نه او د هغه مسایلو نه او د هغه اذکارو نه چې هغه قرآن او حدیث کې راغلي، د هغې نه موږ ډېر لرې ساتلی شوي یو، د بعضو مولیانو د لاسه، د بعضو جاهلانو د لاسه. هغه صحیح دین موږ ته پوره نه دی بیان شوی. یعنې په دې دین کې قرآن او حدیث چې راوالی، په دې کې ناشنا خوند دی، په دې کې هر قسمه مسله بیان شوې ده، په دې کې هر قسمه ذکر دی، په دې کې دعا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته، رب اعنی ولا تعن علی. ای زما ربه زما مرسته وکړه او زما په مقابله کې د چا مرسته مه کوه، یعنې څوک په ما مه زورور کوه. وانصرنی ولا تنصر علی، او زما مرسته وکړه او زما مقابله کې د چا مدد مه کوه. اعنی وانصرنی یو معنی ده، خو صرف ترجمه کې بیا لازم فرق راوستو، نو یو ځای کې مدد لیکلی، یو ځای کې مرسته، نور اصل معنی یوه ده. وامکر لی ولا تمکر علی، او زما دپاره تدبیر جوړ که او زما په خلاف تدبیر مه جوړوه. تدبیر یعنی رانیول، چل د رانیوو. الله رب العزت انسان داسې اکدم نه رانیسي، د هغې دپاره یو تدبیر جوړ کړي او بیا اکدم راونیسي. او قرآن کې ځای په ځای الله دې خبره ذکر کړی، ان کیدی متین. الله وایي زما تدبیر ګوره ډېر مضبوطي. ته انسان داسې غافله شي که نه، که دی وایي چې بس الله زما نه سم راضي دی او مړه الله په ما عذاب نه راولي، ما نه رانیسي او اکدم یې راونیسي او داسې راونیسي چې بیا د واپسۍ لار پکې نه وي. نو یا الله چل او تدبیر زما دپاره جوړ که، زما په خلاف تدبیر مه کوه. ویسر لی الهدى، او یا الله زما دپاره هدایت آسان که. هدایت ته ټول ضرورت لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه ګوره هدایت غواړي. وانصرنی علی من بغى علی، او زما مرسته وکړه په مقابله د هغه چا کې چې په ما یې ظلم کړی دی. رب اجعلنی شکارا لک، ما تاسو ویل څومره قیمتي دعا ده. ګوره وی رب اجعلنی شکارا لک، ای ربه زما وګرځوه ما لره ډېر شکر کوونکی ستا. داسې بنده رانه جوړ کړه چې هر وخت ستا شکر ادا کوم. ذکارا لک، ډېر یادونکی ستا. راهبا لک، یریدونکی ستا نه. مطواعا لک، او ډېر تابعدار ستا. مخبتا لک، عجزي کوونکی تا ته. اواها منیبا، نرم زړه والا راګرځودونکی تا ته. او چې دا دعا الله ستا قبوله کړي، د دشمن نه یې وساتلې، مرسته د سره مو وکړه، ته شکر ګزار شوې، ته ذکر کوونکی شوې، ته د الله نه یریدونکی شوې، ته د الله تابعدار شوې، ته د الله په مخ کې عاجزي کوونکی شوې، ته الله ته واپسي کوونکی شوې. بس ته نور څه پکار دي. خو څوک به دا دعا یاده کړي او بیا به یې وایي څوک. زم قیامت په ورځ ګوره موږ سره ذره برابر خبره نشته د الله په مخ کې وکړو، ذره برابر خبره. او دعا چې په هغې باندې 10 سکنډه به لګي، نیم منټ دې پرې ولګي، هغه موږ ته دومره ګرانې شي چې تپوس یې مه کوو. دا شیطان موږ ته ګرانې. او په دې مزدورو کې داسې وزنونه موږ اوچتو چې هغه راله ملا او هډوکي او ځواني او هر څه خراب کړي. ولې ځکه چې هلته ډوډۍ پې میلاویږي.
دلته تا ته دنیا او آخرت میلاویږي. اوس یو کس بله خبره کولی شي چې په دې خو مینټ لګي او مینټ زما ډوډۍ خرابوي، نو دا راته غم مه کوه، دنیا دلم نه خرابوي. 24 ګنټې ورځ ده، 24 ګنټې خیر ده نو یو څو منټه پکې وباسه د دین دپاره. او دا راته م ووایم دا یو څو منټه به هم ستا د فایدې دپاره وي، په الله به یې نه ثباتي ګورې، او نه به یې په علماو ثباتي، نه به یې په دیندارو ثباتي، او چې نه یې وباسي د الله دپاره که نه مې وباسه. ځکه چې الله قرآن کې څه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، الله وی تاسو ما ته محتاج دي، الله خو موږ ته نه دی محتاج. چې زه به اوس وایم یاره ما خو مونځ وکړو 20 منټه مې پکې واړول او بیا مې پسې چې دی 10 منټه تلاوت وکړو، بیا مې ذکر وکړو، بیا مې زکات ورکړو، بیا مې صدقې ورکړې، د سره یې مه ورکوه، د سره یې مه کوه. ګوره چې عزتمن مخلوق یې که نه عزتمن په دې انسانانو کې په دې چې څه ثباتي دی پرې خفه کېږي، حالانکه هغه مخلوق دی، ستا په شان کمزوری، زما په شان کمزوری. اوس د الله دپاره چې موت ته څه ټک خطا وکړو هغه به الله ته ثباتو او په الله به یې ثباتو او بیا به یې یادو. په 24 ګنټو کې یو څو منټه موت ته د الله دپاره ورکړو، هغه هم غټه ډله متوالي ته به وایي چې مونږ یعنې نیمه دنیا فتح کړې ده او بس نیمه باقي پاتې د ورځ دوه کې به دا هم فتح شي. ولې ځکه چې ما 10 منټه قرآن ویلی دی، دا هم روزانه نه چې ته یو پیر مې کوه. انتم الفقراء الى الله، الله وی تاسو ما ته محتاج یې، زه تاسو ته نه یم محتاج. والله هو الغني الحمید، الله وی زه ګوره بې پروا او ستایلی شوی ذات یم، ګوره هېڅ پروا الله وی نشته. او ځکه الله وی ان یشأ یذهبکم ویأتی بخلق جدید، الله وی که زه وغواړم تاسو ټول به ختم کړم، یو نوی مخلوق به راولم. وما ذلك على الله بعزیز، الله وی دا کار ګوره ما ته هېڅ ګران نه دی، الله دا ټول مخلوق ختموي بل به راولي هېڅ چل ما او تا د هغه بندګي نه کوو، نور داسې مخلوق به راولي چې هغه به د سهار نه شپې پورې الله ته په سجده کې پراته وي. نو یو څو منټه خیر دی او فایده د چا ده؟ زمونږ فایده ده، چې نه یې کې زمونږ نقصان، نه الله ته فایده شته نه الله له څوک نقصان ورکولی شي. چې دا دعا الله ستا قبوله کړي او صرف په دې ختمه نه شوه، تقبل توبتي، یا الله زما توبه قبوله کړه، واغسل حوبتي، او یا الله زما ګناهونه وینځه، واجب دعوتي، یا الله زما دعا قبوله کړه، وثبت حجتي، او یا الله زما دلیل مضبوط کا. د دین چې کله ته بیانې او د دین دښمنانو سره خبرې کوې یا نه منونکو سره لګیا یا الله زما دلیل څه کا مضبوط کا. او لازم نه چې کافرانو سره به ته لګیا مسلمانانو ته دین بیانې یا الله زما دلیل مضبوط کا. وهدي قلبي، او یا الله زما زړه ته هدایت وکړه، وسدد لساني، او زما ژبه په حق ګویا کا، واسلل سخیمة قلبي، او زما د زړه خیرې وینځه. اوس زه تاسو ټولو ته دا وایم اورېدونکي لیدونکي پکې هم را روانې هفتې پورې ولټوئ څه شی چې دې کې نه وي، ځکه ما وي دا یاده کړئ. خلاصه ګوره د دعا ته غوږ کښېږده، یا الله زما مرسته وکړه، زما په مقابله کې چا مرسته مه کوه، زما دپاره تدبیر جوړ کړه، زما په مقابله کې مه جوړوه، زما دپاره هدایت اسان کړه، زما سره چې څوک ظلم کوي د هغه په مقابله کې زما مرسته وکړه. یا الله ما شکر گزار وګرځوه، ذکر کوونکی مې وګرځوه، ستا نه یریدونکی مې وګرځوه، ستا تابعدار مې وګرځوه، تا ته عاجزي کوونکی مې وګرځوه، تا ته راواپس کېدونکی مې وګرځوه. زما توبه قبوله که، زما ګناهونه وینځه، زما دعاګانې قبولې که، زما دلیل مضبوط که، زما زړه ته هدایت وکړه، زما ژبه په حق روانه که، زما د زړه خیرې او زنګ لرې که. او چې دا دعا تعالی الله یو پیر قبوله کړه.
نو خیر د دنیا او د آخرت الله ټول ستا په جولۍ کې راواچو او د دې یادول هېڅ ګران نه دي د دې یادول هېڅ ګران نه دي چې څوک یې یادوي او چې نه یې یادوي هغه ته هغه سوره فاتحه هم ګرانه ده هغه په هر منځ کې چې وایي او په هر رکعت کې هغه هم صحیح نشي ویلی چې نه یې یادوي